دا په لوګر کې هغه لسګونه راستنې شوې کډوالې کورنۍ دي چې پیښو ته د رسېدو او چمتووالي ریاست له لوري د خوراکي او نه خوراکي توکو مرستې پرې وویشل شوې. ورته مهال د لوګر پیښو ته د رسېدو او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي چې دغه مرستې د مرکز پل علم ولسوالیو پر 111 کډوالو راستنېدونکو کورنیو ویشل شوې او 2 بورې وریځې 2 کمپلې او 1 سطل پکې شامل دي. دا خو البته لوګر ولایت ته زیات مهاجرین راغلي دي چې یو څو مخکې یو نوی کورنۍ سره توزیع کومک وسو او دغه علاوه 111 کورنۍ د پیل حال دي چې حاضر سو نه ان شاء الله په روانو ورځو کې لوګر ولایت ته څومره مهاجرین راغلي دي ټول سره د کومکونه کیږي. مرسته شوي هم د دغو مرستو په ترلاسه کېدو خوښ دي او پر زیاتوالي ټینګار کوي. له دې نه چې موږ ته د مځکې او د هغه برابر شي کور نه لرو هلته په کرایه اوسو. باید کومکونه ډېر کړي، کورونه خلک نه لري، باید سرپناه ورته پیدا کړي، ځایونه ورته پیدا کړي او د کار زمینه هم ورته برابره کړي. بس په دې خو موږ خوشحاله یو د مرستې خو اوس را سره خو موږ نه د کور زمینه لرو، نه ځای لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. موږ له امارت دغه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. دا ویلو ده چې له ګاونډه راستنېدونکو کډوالو کورنیو ته اسلامي امارت پوره پاملرنه کړې او د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی دی.